سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، زه تل کوشش کوم ستاسو د پوښتنې یو پوښتنه راوالم او تاسو ټول ته مې مخکې هم په هره ویډیو کې دا خبره تکراري کړې ده چې زه به انشاءالله ستاسو ټولو پوښتنو جواب درکوم. تاسو ټول کوشش وکړئ خپلې پوښتنې دلته په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو دلته خپلې پوښتنې ماته کمنټ کوئ، نو ما دپاره به اسانه وي او یو ځای به یې زه به ستاسو پوښتنې راخلم او تاسو به جواب درکوم. ملګرو، نن غواړم چې په یو ډېر ضروري موضوع تاسو سره څو خبرې وکړم. دغه کومه پوښتنه نه ده، ولې زه دلته اکثرا وخت چې کله زه کار نه راځم په لاره باندې په میټرو کې یا مختلفو ځایونو کې زه د خپلو وطنوالو سره وینم، نو اکثرا پوښتنې ما نه کېږي. درې څلور ځلې زه داسې ملګرو سره ما ولیدل چې هغوی دغه کافت سجو دپاره دومان کړی و، هغو اکتنسانس هر څه راغلي و، هغه ټول هر څه آماده و، ولې دوی ته یې کافت سجو نه ورکاوه. د چا 2 کاله کېدل، چې چا 3 کاله کېدل. دغسې نن یو بل ملګري سره هم ما ولیدل او هغه ویل چې دا تقریبا 4م کال زه اسناد لرم، ما ته کافت سجو نه راکوي. او هغه نه چې کله ما پوښتنې وکړې نو هغه یو ډېره یو عجیبه او ډېره یو مهمه موضوع ما سره شریکه کړه. هغه دا وه چې د په کومه اداره کې لانجه کړې وه، جنګ یې کړی و، هلته بحث کړی و، هغه چې کوم کارمندان وو، نو هغې د وجې تر دا 4م کال د دې اسناد لري او تر دا د مدله یې کافت سجو نه دی ورکړی. نو ملګرو، د دې ټولې خبرې مقصد دا و چې دغه ویډیو جوړولو مقصد دا و چې زه تاسو ته دا ووایم چې ګورئ ملګرو، لږ ګزاره کوئ، لږ د برداشت نه کار واخلئ، لږ د حوصلې نه کار واخلئ. دلته چې هر کله تاسو اداراتو ته ځئ، تاسو د ادارې د کارمندانو سره کوشش وکړئ چې د اخلاقو نه کاروالۍ په سیستم کې ورسره وچلېږئ، ها قانون مطابق ورسره وچلېږئ. د بې ځایه بحثونو، لانجو، جنګونو نه هیڅ هم نه جوړېږي. تاسو مخکې هم ما داسې یو ویډیو جوړه کړې وه چې دغسې که تاسو چېرته دغسې یو حالت جوړوئ، تاسو بې ځایه کله تاسو لانجه کوئ، تاسو هغو سره بحث کوئ، تاسو ورسره جنګ کوئ، نو دا ستاسو په کارونو کې نور هم مشکلات تاسو ته جوړوي. نه بهتره خبره دا ده چې تاسو کله اداراتو ته ځئ، تاسو دلته د ادارې کارمندانو چې کوم هدایات تاسو له درکوي هغه باید تاسو تعقیب کوئ، هغه ومنئ. هر ادارې ته چې دلته ورځي، دلته هر څه په یو سیستم باندې د یو نظام لاندې کېږي. داسې نه ده چې مطلب که تاسو چېرته چیغې ووایئ بې ځایه، که تاسو چېرته جنګ وکئ، لانجه وکئ، نو ستاسو کار به مخکې وشي یا به ستاسو کار زر وشي. نه، دا ټولې خبرې غلطي. تاسو کوشش وکئ د خپل نمبر ته انتظار وکئ. بیا اکثرا داسې تاسو به هم لیدلي، ما هم لیدلي دي چې کوم ځای کې کوم داسې د مهاجرینو چې کوم ادارات دي، اکثرا چلته تاسو لاړ شئ، هلته کله چې اکثرا زموږ ستاسو وطنوال یو ځای شي، نو د وطنوال سره لانجه یې جنګ یا په نمبر باندې، یا څوک د مخکې کېدو کوشش کوي په قطار کې، څوک وروسته راشي هغه مخکې تګ کوشش کوي. ښه پوهېږي چې دلته باید په قطار کې څوک مخکې راغلی باید مخکې ودرېږي، څوک وروسته راغلی باید وروسته ودرېږي. بیا هم موږ دا کوشش کوو. ګورئ، موږ او تاسو باید لږ تغییرات ځان کې راولو. دلته دغه نظام، دغه سیستم سره باید موږ او تاسو لاړ شو، نو دغه کې به زموږ ستاسو ټولو زموږ ستاسو فایده وي. ګورئ، دغه ورور سره ما ولیدل تقریبا 4م کال دی. هغه وایي ما ته ذهني تکلیف پیدا کړی دی، هغه ته مشکلات جوړ کړي دي. که ته کافت سجو ونه لرې، ته پاسپورټ نسي اخیستلی، دغسې ستا مشکلات جوړېږي. دغسې که ته بیا وغواړې چې چېرته په وکانس په لاړ شي، خپل فامیل چېرته وګورې، ته هغه نشي لیدلی، هغه نشي کتلی، نو دغه ټول بیا هغه مشکلات دي چې تاسو ته وروسته راځي. نو بهتره خبره دا ده، زما د دې ویډیو مقصد دا و چې تاسو کوشش وکړئ هر کله چې تاسو اداراتو ته لاړ شئ، تاسو د جنګ نه، د زور نه، بې ځایه چیغو نه، بې ځایه لانجو نه ځان وساتئ، مه کوئ، خپل انتظار ته اوسېږئ. هغو چې کوم هدایت تعالی درکوي هغه هدایت مطابق اوسېږئ. زه مطمئن یم اداراتو کې کارمندان داسې نه کوي چې تاسو سره ناانصافي وکړي یا بې قانوني در سره وکړي، او هغه یې کولی هم نشي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو هم داسې چلن ونه کوئ چې هغې کې د هغو کارونو کې هغو ته مشکلات تاسو جوړ کړئ. نو دا به زموږ ستاسو لپاره بهتري، هغو دپاره به هم بهتري چې ستاسو کار زر وکړي، او ستاسو دپاره به هم بهتري چې تاسو ته مشکلات جوړ نه شي. دغسې اکثره ملګري ما لیدلي چې دوی رندیوګانې مس کوي، رندیوګانو ته نه ورځي. ښه پوهېږي چې رندیو د دوی په دغه پلانکي وخت ده، خو څه یا دوی بې خوبۍ د وجې یا ورسره وخت نه یا دومره اهمیت نه ورکوي دغه رندیو ته، دوی هغه رندیو مس کړي. بیا بله رندیو ته نه ورکوي، بیا دوی یو حل ته راشي چې بیا په ډېره سختۍ نورو خلکو ته زنګونه وایي، سوسیالانو ته ځي چې زه څنګه وکړم رندیو. ګورئ، دغه وړې خبرې دي، باید دغه تغییرات موږ تاسو کې ځان کې راولو. که کله به مو تاسو ته رندیو راکړلی شي، باید هغه رندیو ته په وخت لاړ شو، تر څو مشکل هم حل شي، تر څو د مشکلاتو نه بچ شو.
نو ملګرو دغه ویډیو مقصد یو ځل بیا درته هغه دا و چې تاسو هر کله اداره ته لاړ شئ د ادارې د کارمندانو سره ملانجې کوئ، مور سره بې ځایه بحثونه کوئ، مجنګونه کوئ، خپل منځ کې لانجې کوئ، بې نوبتي کوئ، په قطار کې کوئ نو قطار کې په خپل لاین کې ودرېږئ، په خپل نمبر کې ودرېږئ، هر کله که تاسو وروسته راشئ وروسته ودرېږئ، څوک چې مخکې راغلی هغه مخکې ودرېږي. نو جنګونو لانجو دا ښه خبره نه ده. باید دلته مخکې په ویډیوګانو کې ما وینا کړې وه چې دلته موږ تاسو ټول د خپل وطن د افغانستان سفیران یو، نمایندګان یو. که دلته یو افغان یو غلط کار کوي نو ټول افغانستان ټول افغان په یادېږي. نو ښه خبره دا ده چې موږ دغه ذمهواري هم ځان سره په ذهن کې یاد وساتو، دغه ذمهواري واخلو چې دلته که زه چیرې ځم کوم ادارې ته ځم د ټول افغانستان د ټول افغان قوم په نمایندګۍ ځم، نو که چیرته زه جنګ لانجه کوم بد اخلاقي کوم دغه ټوله ګوته بیا ټول افغان او ټول افغانستان ته نیولی کېږي. نو ښه خبره دا ده چې داسې جنجالونو بې ځایه جنګونو نه تاسو ټول ډډه وکئ او تر څو ستاسو کارونه اسانه وشي. نو مننه ملګرو، د بلې ویډیو پورې په لاس سپارم. په مخه